صدیق هذه الامه د دې امت صدیق اکبر رضی الله عنه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لار کې روان دي د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته هجرت دي په لار کې یو څوک پر صدیق اکبر باندې پیشیږي او دا پوښتنه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم به یې نه لیدلی محمد صلی الله علیه وسلم چیرې دي د نبی علیه السلام په طلب کې خلک راوتلي دي دلته د نبی علیه السلام وجان ته خطره ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه پوښتنه کوي د بخاری شریف روایت دی چې دا ستا سره څوک در سره دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه ورته وایي رجل يهديني الى سواء السبيل رجل يهديني الى سواء السبيل اینمی یک انسان است که به ما راه راست نشان میده بظاهر در ذهن و نمو مخاطب اینمی گپ آمد که ابوبکر در راه مسافر است و اینمی دیگر کی است اینمی راه نشان میده ولی ابوبکر صدیق رضی الله عنه در دل خود اینمی معنا گرفته بود که اینمی انسان به ما راه جنت نشان میده اینمی کوئی توریه ونمو مردم در وقتی سخت ضرورت و اضطرار هم دروغ نگفته که جایز هم بود سیدنا ابراهیم علیه السلام همراه ابراهیم علیه السلام زن خود بود در راه یک حاکم ظالم بود طریقه و نمو حاکمی نمی بود که هر کس که همراهی او زن باشه زن از او میگیره از ابراهیم علیه السلام پرسان میکنه که همراه شما کسی کی است ابراهیم علیه السلام جواب میده هذا اختی هذه اختی نمی خواهر ماست خواهر دینی ماست صحیح است خواهر نسبی نیست خواهر دینی است په هغه سخت ضرورت او په سخت حالت کې هم دروغ نه وایي نو ما او تاته په عام حالاتو کې په داسې امور او معاملاتو کې چې په هغه معاملاتو کې د بل مسلمان حقوق هم په ما پورې تړلي وي دروغ ویل د څومره خطرناکه مسله ده